دې فرش چیرته دی؟ فرش که چې ژمي کې هغې کوټې ته وړو اوړي کې دې ته. منصور دی فرش ژمي کې هغې کوټې ته وړي اوړي کې هغه فرش پرې راجمع کوي بیا دې کوټې ته راوړي. دغه کور دی. ښه دغه دیوال ړنګ شوی دی دغه طرف نه. ښه نږدې و چې راوناولېدلی خو الله پاک وژغورلو. ښه او اوس نور هم راولېږي را روان دي. څو کوټې دي منځ کې کور منځ کې؟ دوه کوټې دي. ما یو بله ویډیو هلته کوله دغه ماشوم هلته ولاړ و ښه وایي ما ویل یو خوا لاړ سئ وایي زه تا ته یو خبر کوم زه یتیم یم که نه دا خبره ما ته ډېر درنه تمامېږي ځکه حتی داسې وخت راشي چې بیا ما کې دا توان نه وي چې زه خبرې وکړم ځکه دا نوم ډېر دروند دی دنه یو 2 کاله مخکې یو بل ورور دی خو هغه نه پوهېږم به چېرته به وي دا د دې یتیمانو جونګړه تاسو ته ښکاري بره ورځو کور ته بره ځو ځه ته مخکې شه شاکر راځه ته ونه غورځېږې ښه په داسې ځای کې دی ژوند کوي دا بارانونه دا اوس تازه شوي دي تاسو ته ښکاري چې اوس په منګ راونه غورځېږي دا وګوره ته راځه شاکره ښه دا تیږه مو په څه شی په خاورو کې په سیمټو کې دي؟ نه دا زما د پلار ډېر مخکینی دیوال ویم دا یو دانه روغ پاتې شوی نور دا ټول کور مور مې جوړ کړي دې ته ورغړي بیا یې جوړ کړي بس خټو کې پلار دې څو کاله کېږي وفات شوی؟ 14 کاله کېږي پلار ته هغه وخت کې 2 میاشتو پاتې وې ښه خیر په هر صورت ځه یا رب ښه دا ستاسو کوټه ده؟ او دغه راولې دا بل ځل تېر ځل زلزله او باران چې دا مې سته راورغړېده. دا څه شی و تشناب و؟ دلته تشناب د دې کوټې نه تشناب و؟ ښه او دروازه مو دغه ده؟ ښه ځه ته پورته شه دا د منصور خان کور دی. منصور خانه دا ستاسو پنایي ده که کله دلته مورکۍ او خورکۍ ګرځي لاندې ځایونه خو ښکار یم که نه نو دې خواته دا اوس فلحال لپاره ستاسو تشناب دی منصوره زه خو دا وینم دلته هم دا چاود دی دا ځای تاسې وینئ ګوره دې خوا تر هغه ځای نه دا داسې تللی دی هغلته هم جدا شوی دی ښکاري ګوره هغه تشناب پیپ کله کله دلته چې دې تشناب ته ځئ نو دا ویره ذهن کې نه وي چې دا مکمل سره لاړ نه شي ویرېږئ مجبوریت دی. ښه زه غواړم نورې خبرې ونه کړمه فقط هغه څه چې و تاسو ته مې وښودل. منصور الحمدلله دلته مور شته خویندې شته دي نو دلته بې پردې دي ځکه دیوال نشته او دغه دی د غریبۍ ټوله جونګړه دغه ده د دې دا پرده ده فقط دې په خاطر باندې زه راغلمه منصور هلته راغی موږ یو څه ویډیو کوله بیا هم ویم نو چې ماشومان چا ویل چې لا تاسو یو خوښي نو دی ما خواته راغی چې زه هم یتیم یم او پلار نسته او زموږ کوټه لنګه شوې نیمه او دیوال مو هم غورځېدلی په موږ غورځېږي نو الله تعالی هغه کنیکشن یا هغه رابطه څنګه هغه اړیکه څنګه جوړوي موږ چېرته او دا چېرته ما خالي په دې بسنه نه وکړه د ده ملته د نوم وخت راوړه چې موږ که چېرته مواد توضیح کړو ته وایي چې زموږ کور دغه حال دی نو د دې د منصور دا کور دی دغه یوه خونه ده یو کوټه ده راشه ته ښه شیشې خو تاسو ته معلومیږي که نه دا د غربت هغه اثار دي د دې فرش چېرته دی؟ فرش که چې ژمي کې هغې کوټې ته وړو اوړي کې دې ته. منصور دی فرش ژمي کې هغې کوټې ته وړي اوړي کې هغه فرش پرې راجمع کوي بیا دې کوټې ته راوړي. رب دې اسانه کړي منصوره ماشه ته ډېر تکړه یې تا کې ډېر جرات دی الله دې نور هم همت درکړي انشاءالله زه واده کوم کوټې ته به فرش هم وشي او ځینې که څوک داسې ورونه وي
زه بخښنه غواړم دوستانو ځینې وخت کې انسان تحمل نشي کولی ځینې خبرې زړه دردوي خیر په هر صورت زه معذرت غواړم څوک وي د کور تقریبا 50,000 افغانۍ په دغه دیوال باندې مصرف راځي چې اساسي ډول باندې ورغه ورته د دې څوک نشته موږ او تاسو یو خیر په هر صورت الله به انشاءالله رحم وکړي بچو موږ به ورته دا دیوال جوړ کړو فرض به دې مو چې شیشې هم ضرورت د شیشو ته به هم څوک را پیدا سي دې خوا تشناب او لنډ شوی تشناب لپاره به هم که چېرته ممکن وي څوک صدقه کوي دا بې سرپرسته دي د روژه هم ده نو څو چنده الله به اجر درکوي درته بهترینه صدقې وخت دی حتی فکر کوم زکات به هم کوی شو دې ته دلته راوړو ور به یې کړو چې در څو پورې دا خپل هغه پرده جوړه کړي ځان ته هغه دیوال پورته کړي دغه دې خوا دغه تشناب غوندې ځای ده ګوډله چې تشناب استفاده ته کوي دا خدای مکړه څوک لاړ نه شي پلار خو هغسې تللی چې بې موره خدای مکړه نیسي بې خوره نیسي بې وروره نیسي نو راځئ بسم الله دې نه بهترینه ځای به هم نه بهترینه صدقه به هم نه زه بخښنه غواړم بعضې وخت کې مخکې مې هم ویل تحمل سخت وي ځینې خبرې که نه انسان دې ته وادار کوي چې خیر په هر صورت الله دې اسانه کړي ورسم نمبر شته آنلاین لینکونه هم شته دي موږ مو خدمت کوو الله مو خوشحال لره منصور موږ ته اجازت ده او ته تکړه سړی صحیح ده ماشاءالله الله دې خیر درکړي او ته به انشاءالله آینده کې د مور خدمت به هم کوې صحیح ده هر څه به کوې سمه ده او مکتب ته خو ځې مدرسې ته هم ځې خیر اوسي الله دې اجر درکړي موږ ته اجازت ده نوم مې درته لیکل هلته خوراکي مواد چې توضیح کېدل غواړو مو ښه روژه به انشاءالله ښه صحیح ده همدا اوس مرسته وکړئ ژوند وژغورئ او څو چنده اجرونه ترلاسه کړئ